نن زه راغلی یم د نادرخان تپې ته. دوستانو دا تپه نو ډېره مشهوره تپه ده په کابل کې او میله ځای ده. دلته یو پارک لري او ډېر ښایسته ځای ده. خصوصا دغه د پسرلي موسم کې بیا ډېر ښایست نور هم زیاتېږي. دې لپاره دلته زیاتره د ګوتپرانبازي لپاره راځي. یک ترموز چای چند تا شیرینی میدی؟ می فقط شیرینی نکشم میتونم. خب امو جات درشان هرچقدر که خوردن. خب از او باز پیسه نمیگیرین؟ در مصیریپه دیگه مجرا میشه؟ خب بسیار خوب. اینه دیگه هم خدمت هم پیسه. امروز چند روپه کار کردی؟ 50. 50 روپه؟ چا بال دی خوښیږي په کرکټانو کې؟ د عمرزي. عمرزي او بیټ دی چا خوښیږي؟ بیټ د رحمان الله ګرباز. ښه بیټ هغه غوندې وکړي او بال هم عمرزي غوندې. ښه په ګوتپرانبازي کې څو دانې آزاد کړه؟ څو دانې تا ونیول؟ والله یو اتلسم آزاد کړو، یو اتلس را لاړه. بیخي مساوي مساوي سو والله ماشاءالله. خط خو ډېر جګ ده. او دا جګ ده. باسکټبال پلیر د او باسکټبال ته تاسو بهترین موږ ټیم لرو باسکټبال په افغانستان کې نه لرو کې کنه هغه پورې نه رسیدي. ګټه کې که تاوان کې بس ونو نه ګټه کې نه تاوان کې برابر کې روان د پراند جی کړه ده او درې سلور نه دي اوسه لګي ودا وګوره تله درنه څنګه آزاد کړی دي او سلور 15 دانې متلې دي. خوند لري کنه. او ګوتپرانبازی از خیلی وقت سابق است. دیگه ایره فکر کو در دورانهای سابق پدر و پدرکالانهای ما ساتیری میکردن. دیگه از ما با ما به میراث رسیده. دیگه یک شوق است، یک چیز است. دیگه میجا میایم یک کم تر دل ما دیگه شوه. مخکې راغلی و نو داسې جوړ نه و. اوس ماشاءالله د اسلامي امارت څخه موږ ډېر خوشحاله، ډېر ښایسته کارونه شروع کړي. ګوره هلته جامې جوړه شوې ده پر هغو منچکه باندې. دا پارک یې ښه سره منظم کړی دی. نور هم انشاءالله کارونه روان دي سره. السلام علیکم. ستړي مسئ لیدونکو، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. بیا هم د فواد نظري یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه فواد نظري ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو نن زه راغلی یم د نادرخان تپې ته. دوستانو دا تپه نو ډېره مشهوره تپه ده په کابل کې او میله ځای ده. دلته یو پارک لري او ډېر ښایسته ځای ده. خصوصا دغه د پسرلي موسم کې بیا ډېر ښایست نور هم زیاتېږي. دې لپاره دلته زیاتره د ګوتپرانبازي لپاره راځي. یو بل شی دوستانو چې نن موږ راغلو دا مسجد هم ولده. په دې بګراوند کې که تاسو مسجد وینئ دا مسجد نوی جوړ شوی ده زموږ او تاسو د حکومت له طرفه او دا مسجد جوړ شوی ده. واقعا ډېر ښایسته مسجد او د دې د نادرخان تپې په ښکلاو کې نور هم ښکلا زیاته شوې ده. دې مسجد چې په لیدو باندې واقعا زه والله ډېر خوشحاله شوم. دې لپاره چې دغې ته همداسې یو مسجد هم ضرورت و. ولې یو خو مسجد دې لپاره زیاتره خلکو راته دلته به لمانځه لپاره به داسې منظمه ځای نه و او بل د تفریحي ځایونو کې داسې مسجدونه یا داسې ښایسته نما ورکول هغه کوم پارکونه چې دي د هغه ته نور هم ښایست وربخل کیږي. دوستان عزیز امروز ما با تپه نادرخان آمدیم. هیچ دیگه یک چیزی که ما نو دیدیم این مسجد جدیداً ساخته شده. انشاءالله برای این مسجد بر شما معلومات هم میگیریم. حالا هم کارش تکمیل نشده و اینجا سنگ فرش بسیار مقبول که اینجا هم شاید کدام نمای مقبول میته. هر چقدر که در زیبایی یک پارک مصرف شوه همون قدر زیبایی هم شهر زیادتر میشه.
دیگه تپه نادرخان یک تپه بسیار زیاد مشهور است در کابل. اینجا اکثرا مردم خصوصا در وقت بهار با کاغذ پرانی و گودی پرانبازی که ما میگیم میان و اینجا چون یک باد و هوای بسیار خوبش داره، خصوصا برای کسایی که کاغذ پرانی میکنن و بنجان به چکر و میله و شیشتن و چای خوردن. با ما باشین دوستا، ما انشالله با شما هستیم. چنل ما را سابسکرایب کنین و تشکر که همیشه برنامه ما را بیننده هستین. شما چند تصویر از اینجا ببینید. سلام علیکم. خوب هستین؟ کاکا بخیر هستی؟ شکر بخیر باشه. نام چی است؟ زهرا. خب زهرا جان چی میکنی امروز اینجا چای آوردیم. چای آوردی؟ بله. خب خانه تا نزدیک است اینجا؟ در خانه دم میکنی؟ ترمز چند است؟ ترمز سیرپا. یک ترمز چای سیرپا. دیگه برشان چی میتین؟ دیگه شیرینی. شیرینی هم امروز دم سیرپا است یا نه او جداست باز؟ ماما تو مفت است برشان. خب در یک ترمز چای چند تا شیرینی میتی؟ می فقط شیرینی نکشه میتون برشان. خب امروز درشان ارشقه که خوردن. خب از او باز پیسه نمیگیرین؟ دم سیرپا دیگه مجرا میشه؟ خب بسیار خوب. اینا دیگه هم خدمت هم پیسه. امروز چند روپیه کار کردی؟ 50 روپیه؟ خب مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف 5 چی یاد داری؟ هر چی که بگو. چی بگو؟ یک شعر بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کفتر من جان کفتر من، اولم را ببر بر مادر من. چی دی اولا و مادر جان بگو، سخت از جدایی چپلک بال مرا خسته کرده، زندگی من خسته کرده، کاش که پروانه نقل خود ببر. ماشاءالله در آینده چی میخوای شی بخیر؟ با آینده دکتر به انشالله بخیر یک روز دکتر شی. صحیح میشی بخیر. پیسا را که میری مادر جانت میتی؟ پدر چیکار میکنه؟ پدرم کراچونی. بیادرها؟ دو تا بیادر دارم، یکیش اول بود پلشی میکرد، بس که طالباز بود پلشی بردنش، باز مادرم قرض کرد، بس اینجا برشان کرد چی جستی زمان دیجا میپا. خب چیز گفتن دیگه داری؟ بخیر روش. تشکر. هستم. تشکر دوستان عزیز. طفلک ها هر کس یک آرزو داره، در آینده انشالله آرزوهایشان برسه، زحمت میکشن. خب آفرین بیا که فعلا دایسن بازم خب مشکلات اقتصادی است، کار میکنن و یک لقمه با فامیل خود میبرن. انشالله که روزی به خیر طفلک ها فقط درس بخوانن و مشکلات اقتصادی ما شما جور شود، حل شود، بخیر اقتصاد ما شما بالا بره، تا این حد برسه اقتصاد ما که بخیر هر فامیلی که مشکل اقتصادی داره با یک ماش حواله شود، طفلکایشون درس و تعلیم بخوان، تا تنها یا سن دیگه فقط تنها درس خواندن بهتر است، و چون از امیال تعداد از هر چقدر پخته تر به همه قدر بهتر میشه. تشکر که با ما بودین. ما انشالله هیجا بر شما تصویر دارم. سلام حسین. خیر حسین. نازدره که څنګه یې؟ خیر. نوم دې چی ده؟ زاهد. زاهد. کوم ځای؟ پکتیا. دلته چی کې؟ دلته چینن دلته مکور ده. خو څه پکتیا کې د کوره که کابل کې؟ کابل کې. که اصلا د پکتیا خو اوس کورم کابل کې دی. ها زاهد جان چی زده دی؟ مکتب ته ځې؟ مکتب ته ځم، مدرسې ته ځم. دویم. ښه څه شی دې زده دی؟ شعر دې زده؟ زده مې دي. وایه او شعر وایه. شعر؟ ترانه زده ده؟ نه ترانه مې نه زده. مدرسه کې چی وایه؟ هر صورتونه سره. کوم صورت زده؟ هر صورت مې زده. وایه او صورت وایه، خیرات وکړه. کوم؟ قل اعوذ برب الناس مالک. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر. سلامات اوسې. څو نمره مکتب کې؟ اول نمره. ښه 15 څو کېږي؟ 15. آفرین ماشاءالله. درسونه دې ووایه ښه؟ ترانې هم زده که، شعرونه هم زده که، او نور کتابونه هم وایه. صحیح ده؟ ښه. او دلته چکر راغلی؟ ستیر راغلی؟ ښه صحیح ده. ځان مخته دی. ښه سلام حسین. جوړې؟ تکړه یې؟ ډېر جګ جګ غږېدلی، څنګه غږ د لاړ ورک شو؟ لږ جګ وغږېږه. پښتو وایه فارسي؟ پښتو. ښه
نوم دې څه ده؟ سیف الله سیف الله کوم ځای؟ د جلال آباد. ښه دلته څه کوې؟ دلته مو کورونه دي ښه پارک ته چکر راغلی؟ او چکر ته راغلی. ښه چا سره راغلی؟ هلته مو پلار ده. پلار ته دې راغلی؟ او مکتب ته ځې؟ او څوم صنف کې؟ اووم صنف کې. ښه څه شی وایې سیف الله جانه لیدونکو ته څه شی وایې؟ هر چی شي څه به ورته وایې ته څه دې زده دي؟ سورت به ورته ووایم. سورت وایه مهرباني. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. کوم حدیث شریف دې زده ده؟ حديث نه حديث نه دې زده؟ حدیث شریفونه زده که؟ حدیث شریف زده که مثلا بعضې کولی شي خو شعرونه ترانې دا شیان ته زده کړې. صحیح ده؟ صحیح خپل درسونه دې مو وویل خیره سره. ښه په آینده کې چې غواړې سیف الله جان اوسې؟ یو معلم. معلم سې؟ معلم رشته دې خوښېږي؟ آفرین. ښه نور څه ویل لري؟ نور نشته. ښه مخته دې ښه سلامت اوسې. ډېره مننه دوستانو. چې له موږ سره سې موږ د نادر خان تپاکل تاسو او دلته دوستانو دا مشهور ده په دې نوم باندې او دا فعلا نوم درګرد روان دی دې په ښکلا باندې درګرد کار کېږي او شاته دا مسجد چې وینئ موږ ته بګراونډ کې ورته ښکاره کړه دا مسجد هم نوی جوړ شوی ده او اوس هم بعضې ځایونه لیدل کېږي چې کار پرې روان ده. له موږ سره پاتې شئ. دوستانو دا ځای نو دغه موقعیت کې بیا زیاتره د ګودي پرانونه جګوي خاص پران چې موږ تاسو ورته وایو بس دلته هر یو خپل ګودي پران جګوي او دې هوا ته راځه څنګه یې ولکه سړی مې سې ښه یې جوړ یې صدې ښه ده څه کوې زه کرکټ کوم بالر یې که بیټسمین دواړه ښه کوم یو کې ډېر تکړه یې بیټ کې بیټ کې نوم دې څه ده مایوند نوم دې هم ډېر ښایسته ده ښه اوس له خیره سره په غواړې چې ملي ټیم ته لاړ شې که نه غواړم آمادګي نیولې و ښه تر اوسه جګ سکور دې په بیټ کړي څومره دې کړي 150 په څو اورو کې په څلورو کې 4 اورو کې ښه او بال کې دې څو وکټې اخیستې ډېرې 3 ښه د چا بال دې خوښېږي په کرکټانو کې د عمرزي او بیټ دې چا خوښېږي بیټ د رحمان الله ګرباز ښه بیټ هغه غوندې وکړي او بال هم عمرزي غوندې ښه خیر دا عمرزی کوم رقم بالونه کې زیات کوي بس ښه بالونه کوي ټول دا خو نومونه کم نوم درځي که نه چینج آفیس یې زیات کوي کوم یو زیات کوي یارکرې ډېرې کوي ښه مکتب کې څوم کې اووم صنف کې ښه چیرې زده دي بس لکه څه شی یو شعر ووایه د مازدیګري کې شعر خو نه راځي ته څه درځي څه ویل لري همصنفیانو ته دي همصنفیانو ته مې بس دا ویل غواړم چې خپل درسونه تعقیب خپل درسونه دې ووایي او مکتب ته په وخت لاړ شي راځي که نه خو زیاتره دي دا وختونه مکتب شروع شي شاګردان موږ وینو چې نه ځي مکتب ته همداسې وایي که نه نور څه ویل لري نه خیر مننه سلامت ډېره مننه دوستانو دا موقعیت چې ده نو دلته نو د دې څوک چې ګودي پرانونه ګودي پران بازي کوي او دلته خوند اخلي ګودي پران بازي هم ځان ته خوند لري بیا خصوصا چې ګودي پران آزاد چې تور پسې منډې وایي که نه د دې وړکیتوب خوندونه هغه بیا ځان ته خوند دي اوس نه کېږي نو اوس منډه نه کېږي اوس مجبوره موږ ګودي پران بازي وکړو او دا نور منډې کړي دغه ځای کې نو چرخه او تار دا شیان خرڅېږي ښه این دوستای عزیز کسایی که دیگه وظیفه کسایی که چرخه گیر از دیگه و میفهمن چی رقم چرخه بگیره ما خیلی یاد نداریم باز ما یک گودی پرانبازیش یاد داریم دیگه چند دست نمیفهم چی کردی و خیر کام نبودی پران بالا کردی یا نه مانده نباشه فارسی نپوهیږم بس څنګه جوړې خیر د شکر ښه ده الحمدلله دا ګوترې زوبله کړې که نه د ګودي په اغلب تار لپاره داسې کړې تار لپاره پرې کې نه کې اوس څه دې وکړه په ګټه کې که تاوان کې بس ونو نه ګټه کې نه تاوان کې برابر کې روان ګودي پران دې چې کړې ده او درې سلور نه
لګه ودا وګوره تله درنه څنګه آزاد کړی دي او سرور 15 دانې متلې دي خوند لري کنه او چرخه څوک نیسی بیا دا خپل لاندې کې دي خپل دی بیا ښه خپل چرخګیر نه لري نه 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 ښه کوم ځای زه کارتنو کاردیناوي او زه راغلم ماجر کوم ځای راغله لاور نه راغله ستاسو اردو زده نه ښه اردو او پښتو کې به دومره نه پښتو کې دومره لګ مشکل لري نو ښه چې شعر زده کومه زبر ذکر راحت ہے پنجابي اردو ښه پشي مونږ خپل زبر د پشي ښه پښې غږیږي کور کې پښې غږیږي ښه هغه لپاره پښتو لږه مشکل ده درې خو دې نه پیږي نه نه څومره وخت کې راغله مونږ تقریبا 10 ورځې کېږي اوس راغله اوس راغلی ویلاړ سینه خپل وطن ته څنګه ده خپل وطن دا خده نو الته هغه ځای خدا کدا ځای دا ځای خده آزاد ګرځي بیا ګرځي خپل وطن دې چیرته ځای کنه سوال لري ماجر ته څوک چې ویني کنه تاسو پاکستان کې اوس ویني څنګه تاسو افغانان هغه له تشویش لري چې وضعیت بلک زره کنه څنګه د وضعیت الته چې دې کنه ژوندۍ نشته الته چې شل کال نورم تیر کې کنه بهم تا ماجری هم دې وجه نه دل ترې شي کار ختم کې راځي خپل وطن ته هیڅ خبره نه سلام او امان ده دل ته خسته خلک دي هیڅ خبره نشته دلته دا وګوره مونږ لګیاو مستی کو الته خو دسه مستی نو الته بکاریو بس پولیس نه تکته او داسې مشکلات وو کنه سلامت سره ډیر مننه نه نستم سلامت ډیر مننه دوستانو چې موږ سره استي بس دوی وای پاکستان نه موږ راغلي او خوشاله خپل وطن کې خوشاله بس وطن کې هر چیز ده ټول دنیا کې څه وګرځي خو بیا کوم سکون چې خپل وطن کې ده هغه بل چیرته نشته ده دا نو غټه چرخې دي غټ تارونه دي یا چند است کاکا؟ این تارا این دیگه این تارا میگه 600 افغانی است بازون چرخ ها دیگه فرق میکنه چون چرخی از جدا قیمت داره باز تار جدا دیگه جدا کسی که تار جدا میخره بخیر خیریت خو خیریت ده خیریت شو کامران احمد ما او ته پیر خان ته راغلی ګورو پرمبازي لپاره ها ته کله راځي تاسو مونږ ولا ار ورځ راځو خو جمعې پر ورځ باندې ډیر راځو جمعې ورځ باندې خوان کوي خلک هم ډیری څه کاروبار کوي ولا کاروبار ته څه پوښتنه نشته بیکار کوم اوس وطن ته اوس راغلی سي کوم نه موږ ډیر مخکې راغلی و د 15 کال کابل کې اوس ها مخکې څه کاروبار او وظیفه مو دکانداري کوله اوس څنګه دکان ولا کاروبار نشته اوس افغانستان کې ها کاروبار اوس خوند نشته مکتب پانتون مکتب اندورسم خلاص کړی دی ها څه تصمیم لري له خیره سره وطن خو تصمیم لري څه کم کاروبار شروع کی غواړو کاروبار وکړو خو وخت به ګورو ها وخت یې وخت درګر د تیریږي نو تیریږي نو کوشش به کوو چې کار وکړو کم کار د مثلا ذهن کې راغلی دی چې مثلا دا ماته مناسب وي کنه بس دا دکانداری کولای سو دا خوراک او دا شان ته کیږي او دا بیکاری مې بیکاری مریضی ده او سخت ده اوس څنګه نن په ویډیو پرمبازي له سودانه آزاد کړ سودانه تا ولا یو اتلس آزاد کړو یو اتلس لاړ یخي مساوي سو ولا ماشاءالله خط خو ډیر جګ ده او دا جګ ده باسکټبال د او باسکټبال ته تاسو بهترین موږ ټیم لرو باسکټبال په افغانستان کې نه لرو کې کنه هغه پورې نه رسیدي دا ملګری دي سره دا ملګری مې دي دا ملګری مې ډېر شوقي دی ګلو فران او دا هم د کله کله سره راځي او دا ډېر شوقي ده ته راځه اوس څنګه سوچ تاسو کې پران لاړ آزاد څوک څنګه ولا ګلو فران مزه اصل دونی خطه ته موږ هم سیمنډ ویل نه دته به اتمن ګوته به پرستر څخه خو اصلا دته یو پوخ جوړیږي خو موږ پوخ نه جوړ کړم دا شنټې په مراسم نه وایي کنه لاس کوي وو لاس سلامت سمانه ویل کلري امر خدمت سبو وینو بس نور څه شی وای ځوانانو ته ځوانان دا وایم چې کار وکي موږ خپل مې کار وکاو نو ټول ځوانان کار وکي او دولت نه خوښ شته چې ځوانان ته کار پیدا زمينه دي کار مسله کار مسله کوم ولایت خپل زه لوګارم راځه ان شاء الله بس لږ زره سره خپل کوشش وکړو خپل کوشش کوو به دولت کوشش وکړي ځوانان د کار پیدا کړو زمينه ترغه سره خپل ځان ته زمينه تعلیم مهم دی د تعلیم کې افغانستان کې تعلیم اجازه ورکول شي نری که خزې کنه
تعلیم اجازه ورکړي چې ځوانان تعلیمات لسی ان شاء الله تعلیمي کنه بیا سړی نه خرابېږي او تعلیم چې بس څومره تهداف قوي سي عمر ان شاء الله به نور مشکلات هم استاسته حل کیږي او دا خو ده سلامت اوسه ډیر مننه خیر اوسه تانه السلام علیکم علیکم السلام ستړی مشه. خیرات ستړی شپه کړی. شه په خیر خیرات ته شه کړه ستړي مشه سلامت سي نوم دی ذکریا ذکریا کوم څه د کندهار ولایت کندهار ولایت څخه کندهار کې به هوا ګرمه یې یخه دی وخت کې اوس خو پیلند یو څه سره ګرمه سوې ده ګرمه سوي کنه وا کورونه دلته دی کله یا کور نه موریږي ښه دلته کاروبار دلته د څنګه کاروبار مدلیا دی وکه ښه خزي کې ناس شمخه شمال لګیږي ډیر ماشاءالله دونه ښایسته هوا ده دا ته پاینه در خان تر غلی یو دلته ملګرو سره دی ول داسې بوز و بګرځېږو نو راوتلو ماشاءالله ډیر ښایسته هوا ده ښه خوند کې ښه فضا ده مخکې راغلی وای دلته مخکې راغلی و نو داسې جوړ نه و اوس ماشاءالله د اسلامي امارت څخه موږ ډیر خوشحاله ډیر ښایسته کارونه شروع کړي ګورل ته جامې جوړه سوې د پروغ منچکا باندې دا پارک یې ښه سره منظم کړی دی نور ان شاء الله کارونه روان دي سره د کابل کې کوم ځای کې بلد یک تفریح ځای کې کنه پارکو ته کومل ته تللی ته ګرځېدلې خو ډیر یو خو لکه کرغې او پغمان او دا منچکو ته سره کللی یو وزیر اکبر خان ته پیته کللی یو ته پاینه در خان ته دایره له د مو کتل ماشاءالله ډیر ښه کار روان دي ډیر کابل کې خوند درکې کوم ځای خوند درکې ډیر د تفریح کنه پارکو کې خو نو پغمان ښه خوند کوي ډیر ښه بلري ښه هوا ده ښه د درېجه د واورې اوبه چې روانې کینې ډېر ښه خوند کوي نو داس اوس د ځوانان د دې د غږی کوي کنه دوی پرانه جګي تاسو موږ کاغذباز بولو کاغذباز ورته وایي دا لوبم په خندار کې کیږي واسطه سرمینه لري کنه کې خو دغه منځ راغلی چې دغه کاغذبازو شوق موږ لرو نو رال د کاغذبازو ته مو کتل کې ښه خوند جوړ کوي جګم کنه او تدري نفر اسي کنه دا سل لپاره اوس غسل واجر ده نه جکړې مونږ جه خوند کوي چې جګي کې هم ښه خوند کوي او که څوک د جکړې مسایم ښه خوند سړی ورته ګوري یقیني و څه ویل لري ځوانانو ته څوک چې په هر دی موږ تاسو تصویر ویني د ځوانانو ته دغه پیغام لرو چې بس چا کوم مهاجر جي یا تللی جي چې خپل وطن ته راشي پر خپل ځایو باندې سي یا کاروبارونه په نور منچکو باندې کوي چې خپل وطن ته راشي د خپل خواري زندگی وکړي ډېر ښه خوند کوي د وطن چې دی په ځوانانو ښه خوند کوي په سړی چې منچکې ته ځي دا منچکا باندې ګور چې ښه شینګیایي ښه اوبه یې ښه خوند کوي ځوانان چې راشي خپل وطن ته یقیني بر ښه خوند کوي او که څوک نه راځي هر اقل دومره دی وکړي یا پیسې سالته ګټي دلته د کاروبار کوي وشو چې په بل ملک سړی دغه کوي بعد په خپل ملکیت سم مصرف سره وکړي شوی کنه اوس ځوانان چې دلته مصرف کیږي وشو دا وطن جوړیږي کنه وای کینه نو اسې مال ته پیسې وای ډیری دي و خرچنو خامخا ډیر دی و سلامت اوسه ډیره مننه تشکر نور که څه ویل لري کامره تاسو خدمت بس لای د سرازي سي الله برکت کوي زه خیر مزار کې چای مې یخنسي ډیره مننه سلامت ډیره مننه دوستانو ډیره مننه لمنګ سره وي تر دې دمه موږ نو فعلا د نادر خان په دلته همدا پارک کې یاستو دلته یا نادر خان ته په دلته یادېږي داسې کې یاستو او دوستان دي سهار راغلي دي خوند اخلي بعضې وخت کې چې زړه په تنګ شو بس راسي داسې پارکو کې وګرځئ ځوانان دي خصوصا دغه وخت موسم دی ګودي پران بازي ده نو هر یو ترې خوند اخلي بس تاسو هم راسئ دغسې ځایو ته ښایسته ځایو ته خپل خوند واخلئ او که دلته راځئ پغمان ته راځئ خپلو ولایاتو کې خو چکر ووایي چکر ډېر ښه شی ده انسان هغه منفي ذهنیت مثبت ته اړوي ښه ته ودرې دلته به وګورسې اوس لوبه چیرې رسیږي چطور شد بخیر برنده شدین؟ چی شد آزاد شد؟ خب یه چیلک از این بازی سار بده نه دیگه دوستای گوده پران میگه نه چی نه گوده پر چیلک انداختن بعضی طفلا هستن چیلک میدون پایینا کامجا چیلک انداخته و نه دیگه رفت گوده پران ازش شد
سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ بخیر جان جان. طرفات خیراتی است، بخیر هستیم ان شاء الله. بخیر. نام چی است؟ نامم فرزاد است والا. نه اومدی و بخیر با پیش وقت اومده بودی چی گودی پران بالا. حالا دیگه یک نیم ساعت شد که اومدیم همینجا. خب این گودی پران چی میگم پانگ میگه چی میگه؟ یک پانگ داره، یک ذره داره خدا که این گودی پرانای پاکستانی است. یا دیگه خودم واور یک ذره یک طرفه است. حالا دیگه جنگ میندازی؟ بخیر نه دیگه نمیجا دیگه وقت جنگش است. نه دیگه نمیجا نه جنگ. حالا تو از اون چی هم دست بسته نکردی چی میگه از اون؟ نه والا دیگه ما از اون بچهای سابق شوقی دیگه تقصیر قی گپا و چیزا نیست. طریقش یاد داری؟ دیگه ان شاء الله که کدام گپ نمیشه. خب باش که ببینیم که چی میشه. خب جنگ شروع شد یا نشده؟ نشده هنوز دیگه نمیجا دیگه نمیال باید که زمین یگام تاش بفته دیگه جنگ. یک ذره گودی پرانای پاکستانی است. یک ذره چند تخته است تخته‌ای میگه. این دیگه به حساب بردای سابق اگه بگیریم این دیگه نیمک میه به حساب حال 3 میگنش. خب حال دیگه چندان گودی پرانا بسیار خرد شده. کاغذاش هم بخرم ضعیف شده. بله کاغذاش هم ضعیف شده دیگه. سابق بود گودی پرانای وطنی بود، تارای نخی بود. این چیزا بود. کابل جور نمیشه گودی پرانا؟ این در کابل جور میشه، وطنی جور میشه. یا پاکستانی سالی فعلا دعوا که میبینی زیافترشه. از پاکستان که آمده هم واس. وطنی ها را اگه ببینی زیافتر یک ذره شیک میباشن، مقبول میباشن، کلانتر میباشن. یا خود اگه فعلا از چی است؟ پاکستانی میباشه یا وضعیت یک تاش چند است گودی پران؟ این گودی پران ها دیگه یک تاش دیجا 15 روپه 20 روپه است. باز در شور بازار همین 10 روپه 20 روپه. تارش چند است؟ تارش دیگه نظر به مترش است. نظر به مترش هست دیگه، اونم نظر به متر با حساب میشه. 10000ش از دمی خانه 1.5 ساعت 2 ساعت در شور بازار در اینجا 2.5 ساعت 3 ساعت سرش پیسه میمونه کار میکنه. خب باز این چی ترک داره که آدم گوش کنه که نفر مقابلم شکست بده دیگه؟ والا دیگه این ترکش بسیار سخت است. یکی دیگه رمزش مثلا میشه مثلا رمزش اون اثر میگیری انت لود داده میری تار نفر میشکنه اون بریده میشه اون را اوه یعنی دیگه دستوار دیگه تکنیکش اینمیز دیگه کدام تکنیک نداره. این تارای سابق بود، تارای زنجیرایی میگفتنش سفید بود، شیشه میزد مردم. این تارا دیگه فعلا کلش پاکستانی است، از لیلون است دیگه. لیلون است؟ لیلونه. یا هم شیشه زدن نمیشه؟ نه یا شیشه زدن نمیشه. اون تارا فعلا هم در کانادا و امریکا مردم گودی پران که بازی که میکنن حالا میزنن، حالا در اینجا میزنن، خود قشوقی نداره فعلا. این تارا یک ذره سر اون تارا زور است. خب از خاطر مردم دیگه باز از همین تارا زیافتر استفاده میکنن. تو دیگه فعلا برنده شدی. فعلا دیگه یکی بودیم دیگه توکل به خدا شامم شده. این اینجا دیگه یک جنگ دیگه هم با فکرم شدیم. شد این اینجا یک جنگ دیگه هم شدیم. شام هم است چیز معلوم نمیشه. فهمیده میشه در تار نه؟ بله چه رقم که دست تایس میکنی تارا و همون رقم یک است شمال است میفهمی که چی گپ است. باش کالی چی میشه؟ این دیگه نه توکل به خدا. ایسو میای اوسو میره گودی پرانا یک ذره پانگ می داشته باشه این رقم اینی دم اینجا غلط نه این دیگه از بیخ دست ما جنگ انداخته کرده ما باش که چی بشه. جار شد تار برو بهانش که برای دیگه شام شده ما والا میکنم یک شوقی آمدیم یال دیرتر آمدیم دیگه اینک آزاد ما که از بیخ دست اینه گرفت تو دیگه نفر دیگه این گودی پرانبازی از خیلی وقت سابق است. دیگه ایره فکر کو در دورانهای سابق پدر و پدرکالانای ما ساتیری میکردن. دیگه از اما با ما به میراث رسیده. دیگه یک شوق است، یک چیز است. دیگه میجا میایم یک کمتر دل ما دیگه شوه. ما والا می گودی پرانبازی رسید شوق شده داشتیم خود سالای پیش دیگه. بازم دوره محصولی و وظیفه یک شد دیگه کارا موند. خب یک وقتا که بازیات خوش ما میامد که گودی پران آزاد میشد باز ما پیش میدویدیم. والا یک چند وقت پیش که ما میجا آمده بودیم روز جمعه بود. که بچه‌ها یا وقتر که میایم یک اندیوال ماست از گودی پران بازی که پیش گودی پران زیاف میده. میگه یک کیف دیگه داریم شکار. بسیار یک چیز خوشایند. خصوصا بسیار سر گودی پران ما در کوچه جنگ میکردیم که بچه‌ها که پشتش میدویدیم یکی میگرفت ده ایره ده اوره ده یک شوخی‌ها یک مستیایی بود. نامت چی گفتین باشه؟ نامم فرزاد است. فرزاد جان. خب من هر شوق هر علاقه‌ای که آدم داشته باشه در ضمن که آدم کار میکنه بازم باش تفریح ضرورت داره. تفریح ضرورت داره. تفریح باید آدم بکنه که ذهن آدم نه چی کارو میکنه. ما دیگه رنگمالی موتر میکنم. نه بهترین کاروبار است. در اینجا هم نیست خود از تاجیکستان از یا فعلا مهمان آمدیم که بچه‌ها یک ذره شکر است. تاجیکستان؟ از تاجیکستان آمدیم اینجا یک دقیقه. چه وقت میری میای دیگه؟
دیگه حالا فعلا بعد یک 7 سال آمدیم دیگه دیر بعد شد دیگه که اینجا آمدیم دیگه شوق و اشتیاق را گفتیم تازه کنیم آمدیم یک گودی پران بازی کردیم. تشکر فضل. تشکر از شما. و ما کدام خدمت سلامت باشید. بخیر باشید. تشکر دوستای عزیز که با ما بودین. این بود برنامه امروزی که من فواد نادری خدمت شما تقدیم کردم از تپه نادرخان، از گودی پرانبازی، از پارکش، از مسجد جدید. تا برنامه بعد تمام شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خداوند یار و مدد.